بسم الله الرحمن الرحیم. وخت د قربانی بسې د قربانی وخت چې دی هغه په ښارونو کې چې کوم ځای د اختر مونځ کیږي د اختر د مانځه نه وروسته شروع کیږي او په کوم ځایونو کې په کوم بانډو کې په کوم کلیو کې چې د اختر مونځ د جمعې مونځ نه کیږي نو په هغې کې د سحر نه وروسته د صبح صادق نه وروسته دا وخت شروع کیږي. د ټولو نه بهتر وخت دا دی چې څنګه مونځ وشي د ساخ په دې پسې ډایرکټ د ذبح کړلی شي فورا، ځکه په دغه ورځ د ټولو نه بهتر عمل د الله په نسبت باندې قرباني ده. او بیا په سباله دویمه ورځ چې دا بهتر ده او په دریمه ورځ باندې بیا هم دا جایز ده. نو د دې وخت چې دی هغه 3 ورځې دی، د لوی اختر 10مه 11مه او 12مه د نور د پریوتو پورې په دې 3 ورځو کې دا جایز ده. خو بهتر اولنۍ وخت اولنۍ ورځ ده. د شپې ذبح کول هغه د ورځې په نسبت باندې د ورځې ذبح کول چې دا د شپې په نسبت ډیره بهتر ده. که چا د شپې ذبح وکړه هم جایز ده. نن سبا دومره ډیرې رڼاګانې تیزې رڼاګانې دي چې ښه واضحه پته لګي چې رګونه پوره کټ شوي دي او که پوره نه دي کټ شوي، نو وخت د قربانۍ هغه به دغه